الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې مزدور ته د هغه مزدوري د خولې د وچېدو څخه د مخه ورک. یو چا ستا سره کار وکي، ستا سره نوکري کوي، ستا سره مزدوري کوي، ستا سره خواري کاږي، نو څنګه چې د وخت پوره سو ته ژر د ژره و هغه ته هغه خپل مصرف او خرچه ورکوه. ډېر کسان داسې وي چا کار ورسره وکړي د هغو حق پسې پاته سو، دی په هغه کې نن و سبا کوي، خپل حق پر وخت نه ورکوي. هغه ټول کور و دغه مزدوري ته ناست وي، و دې ته دوی ټوله ترتیب برابر کړی وي، لیکن دکاندار، کمپنی والا، مارکیټ والا کار په وکي او بیا هغه ته هغه خپل حق نه ور. میاشته پرس ولا چې څنګه میاشته پرس ولا و د خپل حق ور پر نن او پر سبا مکوه، ځکه د ټوله ترتیب و دغه میاشته پر کېدو ته یې شي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه د قیامت په ورځ د 3 کسانو سره جګړه کوم. په هغه کې یو دغه دی چې د چا سره کار واستي کار په وکي، لیکن بیا هغه ته دغه مزدوري نه ورک. نو په کار د عزتمنو چې کم غریب مسکین ستا سره کار وکي، نو ژر د ژره د هغه حق و هغه ته ورکوه، در څو چې د هغه حق ستا سره وي، دا د هغو حق به د ستا د پیسو سره جنګ کوي، دا ستا پیسې به کموي. ته په دا سوچ چې دې ته نه ورکوې پر نن پر سبا چې زه به یې څه ډېرې کړم، ډېرېږي نه، بلکې دا د حق ستا د نورو پیسو سره جګړه کوي، جنګ کوي، هغه راکموي، ځین زیاتېدلی نه سي. نو غریب مسکین ته ژر د ژره د حق ورکوه چې تا د ده څه کار واخلي. که میاشته پرس وله ژر یې ورکوه، یا دې د ورځې کار ځین واخلي ژر یې ورکوه، یا دې یو موټر په جوړ کړي، یا دې یو ځای له بوتي، ډاټسن والا دی، ټکسي والا دی، کار دې په وکړي، ژر د ژره و ده ته خپله کرایه ورکوه. داسې نه چې دی ستا د کور شان وړي و راوړي، ته و ده ته کرایه نه ورکوي، اخر د هغه سره د تیل دانه نه وي. یعنې چې چا ستا سره کار وکړي د هغو حق ژر د ژره ورکوه، هغه چې په هر صورت کې وي. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم الحاج مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارني نبوي حدیث ته غوږ واست.